الصواب وأفضل الثبوت الحكمة وفصل الخطاب وعلى آله الأطهار وصحابة الأخيار. أما بعد، هذا كتاب من تلخيص المفتاح. تلخيص المفتاح، مفتاح العلوم السكاكي كتاب ده سكاكي ابو یعقوب یوسف السکاکی. دا کتاب د چاغه په بلاغت کې لیکل شوی دی. پاکستان کې درې فنونو درې اقسامو کې د متعلم درې اقسام، قسم اول ثاني ثالث، پاکستان علوم غره جمع کړي سکاکی. دا کتاب د قسم ثالث تلخیص، دا کتاب د ټول تلخیص د ټول متعلم تلخیص نه بلکې د چا د قسم ثالث چې پاکه معنی بیان او بدیع، معنی بیان او بدیع، دا دغه تلخیص متعلم د سکاکین بازار کې ملوي. داغه د قسم ثالث تلخیص دا کتاب نو نوم یې تلخیص المفتاح. تلخیص المفتاح په خپل وروسته مصنف وایي لما دې کتاب د نوم کې خو تلخیص المفتاح کوم ځای فرمایي و سميته تلخيص المفتاح. دې کتاب نوم یې تلخیص المفتاح. ذکر د کل مراد نه جزء، یعنی تلخيص القسم الثالث من المفتاح. تلخيص القسم الثالث من المفتاح، دا المفتاح العلوم د قسم ثالث تلخيص. ذکر د کل مراد نه جزء یا نسبت د تلخیص مفتاح ته په اعتبار د اشرف الاجزاء سره ده، کومه هغه اشرف جزء په د قسم ثالث دیو یې نسبت به ټول مفتاح ته وکړه. تلخیص المفتاح دا ولې مصنف په خپل کتاب نوم یې خیر او صفات هم کوي رسته په خپل. د مصنف نوم یې ده عبد الرحمن. څه نوم یې دی؟ عبد الرحمن. مشهور دی په خطیب سره، چاته القزوینی، د قزوین اوسیدونکی، عربیت کې لوی امام دی او په عقیده کې د عام متکلمین چې کوم عقیده لري دغه عقیده والا عام عقیده لري متکلمین په صفات د الله کې او څو هغه د عام متکلمین کوم عقیده چې دغه عقیده والا سره او په عربیت کې لوی امام دی، په بلاغت کې علم بلاغت کې. دې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله. د کتاب په اول کې تسمیه او بیا حمد، د دې لپاره چې موافقت د الله د کتاب سره راشي. د الله په کتاب په اول کې بسم الله او بیا په حمد دی، او د حدیث سره راشي. ځکه دوه قسمه حدیث راځي. یو هغه حدیث چې هر هغه کار چې هغه زیبالي او پاکه د الله په نوم شروع نشي نو هغه کار به برکت وي. چون کې کتاب لیکل او کتاب لوستل او په ځان په کول دا وړي لوی کار دی کنه. دا نه مخکې بسم الله لوستل پکار او سلف طریقه هم دا د مخکینو علماء. او دیم حمد کوم دې اشاره شو، حمد به بسم الله په سره ور کنه الحمدلله. دې لپاره چې حدیث سم وخت راشي. قبل حدیث کې دې راغلی هر هغه کار چې خاوند لوی شانی او شروع پاکي الحمدلله سره ونشي، حمد الله سره ونشي. اگر چې دا حدیث لک سندن کمزور دی، خدا علماء چې کله ابتدا په حمد سره کوي دغه کمزوري حدیث د وجنه حمد مخکې راوړي. دی وجه امام بخاری رحم الله په بسم الله په الحمدلله نه ذکر کړ. صحیح بخاری کې نشته دی. امام بخاری خپل شروط هغه شروط باندې حدیث اخلي، او حدیث امام بخاری په شروط برابر نه دی، ځکه بسم الله ذکر او الحمدلله په پیښه. یو دریم لفظ په حدیث کې ذکر راغلی، هر هغه امر چې خاوند بالی او دا غره مخ کې ابتدا په ذکر د الله ونشي. دا لفظ بسم الله تم شامل دی او الحمدلله تم شامل دی، ځکه ذکر د الله یاد د الله ذکر. بسم الله کوم د الله ذکر دی او محمد کوم د الله ذکر دی. بعض علماء چې شاید امام بخاری رحم الله دې ته نظر کړی چې په تسمیه سره د الله ذکر وشو کړه، تسمیه سره د الله ذکر وشو نو الحمدلله ته ضرورت نشته، ځکه هغه پرې خو
اصل وجه دا چې حدیث ضعیف دي چې سند یو امام بخاری رحم الله پرې او تسمیه راوړ نو فرمایي الحمدلله اول خدایت کی چې مونږه اوس مخکې ویلا چې دا جمله اسمیه ده اصل کې حمدت الله حمدنو بیا دا غنا حمدت الله فعل فاعل او مفعول حذف شو او الحمد مصدر دا غف ځای قائم مقام شالف لام په داخل شو او عدول شو د نسب نه رفع ته ځکه چې حمدن منصوب دی بنابر مفعول به او اوس دې مرفوع دی بنابر ابتدائیت که الحمد مبتدا لله سره خبر تاسو هغه مبتدا دی خبر د مرفوع شکه ها مبتدا مرفوعات کې نه مرفوع دا ولې د جملې فعلین اسمیه تراغه د پاره د قصد دوام او د ثبات او د استمرار بس الله له رحمت دی همیشه دوام دي ته استمرار الله له رحمت دی همیشه فار زمانه کې همیشه الله له رحمت دی که څوک د الله حمد ویو کنه په الله له رحمت ثابت که څوک د الله ثنا او صفت کوي کنه په الله له صفاتونو د کمال ثابت تاسو شو الله له د کمال صفاتونو ثابت دي که څوک ثابت یو کنه ثابت اګه څوک ویو کنه پیدا خدای چې خپل د نقصان محکوم الله همیشه موصوف دی په صفات د حمد او په صفات د کمال دا معنا حمد چې اصل کې اثبات د صفات د کمال د الله لپاره څومره چې د کمال صفاتونه دي الله لپاره ثابت دي صفاتونه د اولوہیت ته وته تاسو شو نو د پاره د قصد د دوام او د ثبات او د استمرار عدول شو د جملې اسمین جملې کېږي او د کتاب په داخل شو الحمدلله د اوس مخکې موږ د طلباو ته خبر وکړه متول تم دا ویله چې کله اسلام استغراقي شنو معنا دا شو هر فرد د افراد د حمد د ثابت دی الله لپاره دې ته وایي موجبه کلیه دې ته وایي موجبه کلیه دا اصطلاحات یادوي ښه دا موجب السلفیان او سبب منطق نه وایي منطق سمرانه ده نو موږ وایو چې کلک سلفي چې کلک منطقي کلک سلفي نو تی کلک منطقي تاسو شو ځکه زمونږه محاربه زموږ مقابله د اهل بدع سره ده مبتدعين په دې شنو کې کوهی دا زموږ لپاره کوي اولی به ځان به شل کار وورسي ويره وابيان چې دی د وابيانو مقابله وکړه وابيانو څه وکړه مقابله وکړه د وابيانو د مقابله لپاره منطق زده کوي او نحو او صرف زده کوي او فقه او اصول زده کوي او بلاغت زده کوي او الله کوي کله دا نو څه دی خوشخبری دا چې سلفيان وي د الله فضل یوزینونه الله منور کړی دی په کتاب سنت سره خبره په ځای نشي او که دی وي اپ نه پوي که پوي به نه پوي هیڅ نه پوي تاسو وي په خالي بيجان تکړو امام تیمیه رحم الله ابن قیم رحم الله په زمانه کې کوم بيجانو کنه اړه تکړو او دا اوسنی بيجان موږ هم ډېر نه پوي خو دې زموږ نه خنه پوي هغه دې بتر دیو نه پوي او دا الله رحم دار چې دا خلک د استدلال په مقام په دې خبرو سره بیان کوي نه منطق کار کوي نه نحو کار کوي نه صرف کار کوي هیڅ کار نه خبر صورت موږ له خدا په کار دی واعد لهم استطاعت من قوه څوک چې د دین دشمنانی دغه لپاره قوت تیارول پکار یو هغه طاقت دې تاسو تور تیار کړئ او دا غټړې له موږ ماسکرات ها او یو دا طاقت دا مدرسې ګوره دا ماسکرات دي مدرسې دي ماسکرات دي کوم جهادي ټریلنګ دي جهادي دا باندې جهاد دعوت ته وي دعوت جهاد نه بده کې جهادي ټریلنګ ورکړي کی متدینو خلاف بسن موږ جنگي غبار په میدان قرآن سنت او د قرآن سنت دا مقصد شه ادا پر علوم علیه ذکول ابر وسایل زراعي ذکول دا پکار دي تاسو په خبره بل زموږ په خپل فائدہ ده چې لولو ایمو کتابونو په د اصطلاحات داخل شوي لکه امام تیمیه رحم الله کتابونه ټول د منطق نه مشهور درء تعارض العقل والنقل لشيخ الاسلام کتاب ده منهاج السنه النبويه في نقد الشيعه والقدريه غټ کتاب ده شیخ الاسلام هغه ده نقد المنطق شیخ الاسلام په منطق او نقد لیکل دا ابن قیم رحم الله کتابونه دا چې رسو ترکیب بحث قصیده کې راځي چې تاسو وایي چې الله مرکب شنو کم ترکیب وي ترکیب خو اقسام دا چې بیا سره ګډوډ شي کنه
نه پوهېږي بیا د اصطلاحاتو د حد پورې کتاب ویل زده کول دا پکار یو خدای ته مقصد وګرځي او ټول عمر منطق کې تیر کې او فلسفه په نحو سر کې تیر کې شپږ ځله ځله یو کتاب دسې مکو وخت ځای کې یو ځلې وایي او خی وایي او ځان په پوه کوي بیا د الله سبحانه وتعالی دا یو عجیب قدرت دی چې کتاب باندې یو ځل پوه شو خلی ویو بیا دا کې د شل کاله بعد راواله څه پکوي بس طلاب سکی یاره څه کاري که پوه نه شم نو چا څه ورته کښېنم کاله به بیا ښه ویم کال چې راشي بیا یاره چې سما یې کوم بل کال به بیا ښه ویم نو بل کال لګاو ته نور عوارض راغلي بیا دوره وکړي بیا واده کړی څه پاپړ خرڅوي تاسو پوه شئ دا شی مه کوئ ښه عمر ګورئ زمونږ عمرونه ډېر مختصر دي شاته کارونه ډېر دي د کورونو یو شی او بل شی نو کتاب یو ځل او ښه پرې ځان پوه کړه بس پرېږدي بیا کال بل کتاب بیا بل لږ وخت چې ډېر کار وکړي ښه جي نو دا شی نه زده کوئ نو که اسلام استغراقي شي نو دا څه شو موجبه کلیه موجبه کلیه چا ته وایي طالبان څنګه دي محمول چې ثابت ټول افراد موضوع ته دي د موجبه کلیه موجبه ته ولې ایجاب اثبات ته وایي نو محمول ثابت دی کلیه ته ځکه ټول افراد موضوع ته ثابت لکه کل انسان حیوان هر فرد افراد انسان حیوان دی تاسو دا به موجبه کلیه شو او کال اسلام جنسی شي معنی ماهیت د حمل الزام جنسی کی اشاره ماهیت ته کنه ماهیت د حمل ثابت دی الله حقیقت او ماهیت نو بیا دې ته قضیه طبيعيه یا قضیه معامله وته دا قضیه طبيعيه وته قضیه طبيعيه قضیه طبيعيه چې محمول ته طبيعت له ثابت افراد لري لکه الانسان نوع انسان نوع ده نو نوع افراد نه ثابت ځکه افراد د انسان خو زید عمر دی زید عمر خو نوع نه ده خو انواع نه دي هغه افراد او دا د ماهیت له ثابت چې ماهیت د انسان نوع ده ماهیت د انسان سره ماهیت د انسان څه شي ماهیت د انسان حیوان ناطق دی حیوان ناطق ماهیت دا نوع ده نوع څه ته وایي مختلفين متفقين بالحقائق صحيح كلي مقول على كثيرين متفقين بالحقائق جو كلي مقول من محمول حمل کړی على كثيرين بډیر افراد چې ډیر افراد ټول دا ډیر افراد متفق دي یو بل سره په حقیقت کې زید عمر بکر خالد والد دا یو بل سره په حقیقت کې متفق دي چې حیوانات ټول حقیقت یو دي او بل دا انسان حملې کې پټولو زید انسان عمرو انسان بکر انسان خالد والد انسان تاسو پوه شئ خبره دا کلی شي چې حمل شي په ډیرو افرادو او ډیر افراد چې هغه بل سره متفق دي په حقیقت کې دې ته ویل کېږي نوع کلیات خمسه کړه څنګه کلیات دي کړه خارجي ودا قضيه طبيعيه شو او که الاسلام عادي خارجي الاسلام فاصل اشاره معهود تکي الحمد من هغه حمد چې الله د ځان لپاره وي الله خو ځان لپاره محمد وي بیا دې ته قضيه شخصيه وي بیا ته څه وي قضيه شخصيه دي چې موضوع شخصي معين موضوع سي یا جزئی حقيقي څه ته وي جزئی حقيقي جزئی حقيقي څه جزئی حقيقي څه ته وي طالبان جزئی حقيقي ته وي چې نفس تصور د مفهوم دغه صادق علی کثیرین نه ته د مفهوم تصور کې کنه هغه صادق علی کثیرین لکه د زید مفهوم سره حیوانات ماضی تشخص حیوانات ماضی تشخص دا په کثیرین نه صادقي یره زید د پلان کې دی او دا قد قامت دی او دا رنگ دی او دا حلیه ده دا صادق علی کثیرین نه دې جزئی حق یو جزئی اضافي دی جزئی اضافي اخص تحت العام ته اخص تحت لکه انسان خاص د حیوان نه هغه جزئی ذاتی دی حیوان بیا خاص لپاره د جسم نامینه او جسم نامي بیا خاص د جسم او جسم مطلق خاص د جو هر اخص تحت العام ته جزئی ذاتی اوس پوه شو خبره ها نو بیا د قضیه شخصیه شو او اسلام عظیمه خو نه کیږي ځکه چې هغه په قوت نه کېږي ورسته براش
او مبتدا نکره نه واقع کیږي دا درې خبرې پکې چې اشتغال راقلی او قضیه موجبه کول شو جنسي او قضیه طبيعيه شو او یا عادي خارجي او قضیه شخصي شو تاسو خو خبره بس ته